چیرې G1 او G2 دوه دانې ګرافونه راکول شوي وي نوشته کړي نو د هغوی د ضرب لپاره د لاندې علامې څخه استفاده کوو دیم G1 ضرب G2 او په ترتیب سره V of G1 ضرب G2 یعنی ورټکسونه دا مساوي کیږي په V of G1 ضرب V of G2 دا د ورټکسو سیټ دی او ایجونه مساوي کیږي په V of G1 ضرب E of G2 union V of G2 ضرب E of G1 که دوه ګرافونه راکول شوي وي او موږ غواړو چې د هغوی پروډکټ یې پیدا کړو ضرب یې د ضرب په حاصل کې د دواړو دریم ګراف چې په لاس باندې راځي په دریم ګراف کې ورټکسونه چې دي ورټکسونه په V of G1 د اول ګراف ورټکسونه ضرب د دوهم ګراف ورټکسونه دا د ورټکسو سیټ باندې مساوي کیږي او ایجونه چې دي د اول ګراف ورټکسونه ضرب د دوهم ګراف ایجونه بیا اتحاد یې د دوهم ګراف ورټکسونه د اول ګراف د ایجو سره په دې باندې مساوي کیږي د لاندې دوه ګرافو د ضرب نتیجه پیدا کړئ اول د واره ورټکسونه د ګراف 1 دا مساوي کیږي په چش باندې په A او په B باندې مساوي کیږي او دغه ورټکسونه دي سری ورپسې دوهم ورټکسونه د ګراف 2 دا مساوي کیږي په چش باندې 0 1 2 باندې په دې ځای کې څوک مشکل لري دا G1 دی دا می G2 دی اوس په دې G1 کې موږ تاسو یو دغه ورټکس لرو A په ناو باندې دی سری ورپسې یو دغه ورټکس لرو د B په ناو باندې دی دا دواړه ورټکسونه مې دلته ودې سیټ ته مې ورواچوله سیسو ورپسې په دوهم ګراف کې یو د 0 په ناو باندې ورټکس لرو بل د یو په ناو باندې ورټکس لرو او بل د 2 په ناو باندې ورټکس لرو دا ورټکسونه مې دادي و دوهم ګراف ته مې ورواچوله سیسو ورپسې بیا د اول ګراف دغه نوشته کومه ایجونه د اول ګراف ده E of G1 دا مساوي کیږي په چش باندې یوازې یو پکښې کې دی ورپسې دوهم E of G2 دا مساوي کیږي په چش باندې دم E او دا هم F سیسو اوس کچیر غواړم چې د ورټکسو سیټ د نوي ګراف ته پیدا کړم داغه د لپاره کولای سم چې د اول ګراف ورټکسونه ضرب د دوهم ګراف ورټکسونه صحیح دی نو راځم ته په دې ځای کې نوشته کوم چې ورټکس اف ګراف 1 ضرب ګراف 2 دا مساوي کیږي په اوس په اول ګراف کې A ده په دوهم ګراف کې 0 بیا یو بیا 2 دغه تر N پورې نو اول د واره ده هم A 0 ورپسې A یو ورپسې A 2 ورپسې بیا B 0 B یو او B 2 دا می ټوټل د ورټکسو سیټ سو په نوي ګراف کې په لاس باندې راځي صحیح دی اوس ایجونه چې پیدا کومه ایجونه د دې ګراف ایجونه ضرب د دې ګراف د ورټکسو سره د اول ګراف ایجونه د دوهم ګراف د ایجو سره او بیا د دوهم ګراف ورټکسونه د اول ګراف د ایج سره د دوی دواړو د اتحاد سیټ را باسم اوس ایجونه چې پیدا کوم نو ایج مساوي کیږي په ای سیټ اول د اول ګراف ورټکسونه د دوهم ګراف ایجونه یعنی دغه ساحه ایجونه موږ تاسو ای او اف لرو او ورټکسونه ا او بی لرو سیدی نو په دې ځای کې وایم چې ا ای ورپسې ا اف سیدی ورپسې بی
ای ورپسې بی اف صحیح دی اوس د دوهم ګراف ورټکسونه د دې ګراف ورټکسونه صحیح دی د اول ګراف د ایجو سره ضربومه چش کیږي دم صفر یو او یا یو صفر صحیح دی ورپسې یو او یو ورپسې دوا او یو صحیح سو ختم سو په دغه ځای باندې نوې ګراف چې رسموو نوې ګراف دا رقم رسموو څو ورټکس پکې کېږي شپږ دانې ورټکس پکې کېږي دغه د ورټکسو سیټ دی دغه دا یو دوه درې څلور دیم پنځه دیم شپږ صحیح دی شپږ دانې ورټکسونه پکې کېږي دیم پر دې ځای باندې دا هم یو دانه ورټکس دا هم دوهم دانه ورټکس او دا هم مثلا دریم دانه ورټکس ورپسې دا هم څلورم دا هم پنځم دا هم شپږم دې ورټکس ته وایم چې دا هم ا او صفر او ورپسې دې ورټکس ته ا او 1 ورپسې دې ورټکس ته ا او 2 صحیح دی ورپسې دا نور ورټکسونه مثلا دا هم بی او صفر دا هم بی 1 صحیح دی ورپسې دا هم بی 2 دا مو د ورټکسو د سیټ یا مو ورټکسونه سپده اوس په دې ځای کې د ایجونه چې دغه ایج اول د واره دغه ای ایج چې دی ای ایج پر ای باندې خو پروت دی پر ای باندې چې پروت دی په کوم ځای کې پروت دی پر ای باندې دلته په دې ځای کې دغه ای ایج دی د صفر او د یو ترمنځ پروت دی د صفر او د یو ترمنځ دی کنه دی نو موږ وایو چې ای ایج چې دی دا په دې ځای کې د صفر او د یو ترمنځ دی داسې چې پر ای باندې پروت دی صحیح سو نو زه وایم چې وایم دا ای ای دا یو ایج صحیح دی ورپسې دوهم ایج ای او اف یعنی اف ایج دلته په کوم ځای کې پروت دی دغه اف ایج دی د یو د دوه ترمنځ پروت دی صحیح دی نو زه په دې ځای کې دا مې یو دی او دا مې دوه دی داسې چې په ای کې دی موجود دی صحیح دی نو زه وایم چې هم دی په دې ځای کې دی دا هم ا او اف صحیح دی ورپسې بل کم یو دی بی او ای بی او ای خو هلته د څو ترمنځ و د صفر او د یو ترمنځ و نو بی او ای دا دغه سو دا ایچ سو دا هم بی او ای ورپسې بی او اف چې دی پر بی باندې پروت دی خو په دغه کې د یو د دوه ترمنځ نو دا هم بی او اف د دې ترمنځ ورپسې 0 یو او 0 یا 0 یو اوس په دې ځای کې دا یو چې دی دا د ا او د بی ترمنځ پروت دی او د ا او د بی ترمنځ چې پروت دی دا د معنی چې یعنی دغه ساحه خو دا زموږ د ا ساحه خو ده دغه ساحه سری او دغه مو هم د بی ساحه ده نو دا هم یو او 0 او یو دا هم یو ایج سری ورپسې دوهم یو او یو مو یوم پر کوم ځای باندې پروت دی د ا او د بی ترمنځ دی نو یو او یو د بی ده دا هم یو او یو ورپسې دریم یا هم دغه رقم کیږي دا هم 2 او یو دا مو نوې ګراف دی چې د ضرب څخه د کو پیدا کوو د دې ګراف لپاره زه یو بل ګراف در کوم تاسو ټرای پر وکړئ خپل بیا پیدا کوئ اوس نه دلته په کور کې بیا پیدا کړئ